أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شريف وين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر ذوالفقار صاحب ډېر لوی شخصیت دی. د هغه یو کتاب مې کتو پکې هغه یو خبره لیکلې ده. هغه وایي زما یو دوست و دا قصه راته هغه بیان کړې ده. هغه سوات ته تللی دی په سیل باندې په چکر باندې بچیم ورسره دي. یو غر باندې ګرځېده یو ډېر ښایسته ښکلې ګول کاڼی ورته میلاو شو. دا کاڼی راواغېستو ډېر زیات حیران شو چې دا کم قسم کاڼی الله پیدا کړی دی. د دې وجې نه الله جل جلاله فرمایي قل سیروا فی الارض. زما پیغمبره د خلکو ته وفرمایه چې لږ ځمکه کې وګرځئ، لږ سیل وکئ، زما قدرتونه وګورئ، زما کارونه وګورئ، زما د قدرت او طاقت علامات او نشانات لږ وګورئ چې ما څه پیدا کړي دي. وی دې سړي دا کاڼی راواغېست، د دم خوښ شو، د بچوم خوښ شو. پلار ته وی دا به یو څو د ډیکوریشن دپاره به کور کې ولګو. ټیک ده. وی کاڼی ځان سره راوړو. 2 کاله دا کاڼی پروت و، ایښود یې و. کله کله به یې راغشتو صفا کول، دا به یې کول. و یو ورځ دا کاڼی راواغېست، ګوري ورته چې ای الله دا څومره ښایسته ښایسته څیزونه دې پیدا کړي دي. ناګهانه دا کاڼی د لاس نه په فرش باندې پرېوتو، کاڼی مات شو. وی کاڼی مات شو. چې کاڼی مات شو د دې کاڼي په منځ کې داسې یو ځای دی کولو، او چې ویې کاته د هغه ځای نه چینجې روان شلو. د هغه کاڼي نه هغه چینجې ووته او دی روان شلو. نو اول خو د کاڼي په ماتېدو ورته افسوس هم وشو چې یاره دا خو ما ډېر په مینه باندې راوړی او کاڼي مات شو. خو چې دا منظر یې وکتو نو حیران شو چې یا الله د کاڼي په منځ کې دا چینجې دی، دته رزق چا ورسولو، دا چا ژوندی ساتلی دی؟ پاک ربه تا دته دلته هم رزق رسولو. نو ما عرض کو چې الله رب العزت چې دی هغه رازق ذات دی، هر چا ته هغه رزق رسوي. چا ته به لږ رسوي، چا ته به ډېر رسوي. ورکوي یې هر چا ته، کافر ته هم ورکوي، مسلمان ته هم ورکوي. جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائی ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الدین الا من یحب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ علیہ السلام فرمائی دنیا اللہ رب العزت ہر چاہتا ورکئی، دوست تیم ورکئی، دشمن تیم ورکئی. کافر دشمن دے. فرعون ځان ته خدای وی، مقابله خدای سره کوله. الله رزق اغتم ورکو، مال دولت اغتم ورکو، بادشاہی اغتم ورکړی وه،
قارون تیم ورکړی وه، حامان تیم ورکړی وه. نو رزق الله پاک دوست هم ورکوي، دشمن تیم ورکوي. مسلمان دوست دے تم ورکوي، بادشاہ هم ورکوي. یوسف علیہ السلام پیغمبر دے، بادشاہ دے. داؤد علیہ السلام پیغمبر دے، بادشاہ دے. سلیمان علیہ السلام پیغمبر دے، بادشاہ دے. خو اللہ پاک جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائی وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. دین اللہ پاک بیا آغا چاہتا ورکی جا چا سر دا خدای محبتی، سوک چا دا خدای پاک خوخ بی. دا دین علم، دا دین پوها، دا خدای پاک آغا چاہتا ورکی چا سوک دا خدای خوخی. امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد دے، دیر ذہین قابل دے. دے چا کل وفات شو، دا وفات نباچا پا خوب کیو کتو ورطوی حضرت اللہ در سر سمعاملہ اکرا. سی در سر وی اللہ پاک خورا سر دیر خم معاملہ اکلو، دیر خیر راکا، دیر قدر عزت و احترام مال راکا. او بیا وطوی وی اللہ راتا فرمائل چه اے محمد کما تا تخیر رسول نغستے نما بطال دخپل دین علم ندر قولو. کتا تا ما خیر رسول نغستی نما تا بتا تا دا علم نو در کرے، خو ما تا تا خیر رسول. جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائی وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. چاہتا چے اللہ رب العزت خیر ورکول غواری، چاہ سر چے اللہ رب العزت محبت کول غواری، مینہ کول غواری، شفقت کول غواری، ناغت اللہ دا دین علم ورکی. دا معمولی شے نہ دے، دا بھی اللہ دشمن تا نہ ورکی، دا دوست تا ورکی. بہرحال ما عرض کو چھ رازق چھ دی اگر رب العزت تے، خو رب العزت یو حکم کئی، اگر فرمائی رزق در کوم زا سبب بتی اختیار ہے، خود چھ کم رزق در کمنو بخلم مکوا، زما پا در کڑی رزق بانے بخل مکوا، دا ضرورت مطابقی تم استعمالوا او چھ صدر سروی او زیادتیوی بلیم ورکوا. ستا بدن تا چھ سونا ضرورت دے غاتی استعمال کا، او نور چھ در سرائی دا اللہ نور مخلوق بانے مرحمو کا. جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائی الراحمون یرحمهم الرحمن. سوک چی رحم کولو والا بھی دا اللہ مخلوق بان رحم کولو والا بھی، دا اللہ پیغمبر فرمائی یرحمهم الرحمن. رحمان اللہ پاک باندے رحم کئی. ارحمو من فی الارض، زمکے والا بانے تاسو رحمو کے. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا رب پتا سمان دے رحمو کی. نو اللہ وی رزق چے درکم، دا خوراک کاک شے درکم، نو کلو پخبلم خوراک، وشربو اوسکائیم، دا خوراک شے خوراک دسکلو شے سکا، خو دیر زیادے مکو ولا تصرفو، اسراف مکوا. خیر دے بل چارم سور کا، بل چالم ورکا، او چے بل چالت ورکے نو اللہ رب العزت بستا پر رزق کے کمی نہ رہولی. زمونگا
د دې نوښار یو ډېر ښکلی عالم او ډېر بهترین شاعر مو او اشعار ډېر قیمتي علمي اشعار دي. هر څوک پې پوهېږي نه چې عالم دی هغه د هغه په اشعارو نه پوهېږي. نو هغه خپل یو دغه کې یو ډېره شعرونو کې ډېره یو ښکلې خبره کړې ده. هغه وایي مال یاره شو کوي کچا پوچې ولې د ګلو، مال یاره شو کوي کچا پوچې ولې د ګلو، بیا داسې دل فریب آواز بنورې د بلبلو. دا غوټۍ مه شو کوه پرېږده چې ګل شي. بلبلان به راځي دی له بلبلان چغېږي ښایسته خوند کوي. دا آواز به ګورې بیا نه اوري چې ته دا غوټۍ شو کوې. ګلونه به بیا چرته وي او بیا په هغې کې یو ټکي کوي. زما غرض په هغې کې دی. هغه وایي پیدا که عبدالله وي په قدیمه زمانه کې، پیدا که عبدالله وي په قدیمه زمانه کې، شاهانو به د نوم دپاره ځان سره ساتلو. هغه وایي دې زمانه کې قدر نشته او که قدیمه زمانه کې عبدالله پیدا وي نو بادشاهانو به ځان سره مجلس کې ساتلم چې راځه موږ سره کښېنه تا ته ضرورت پېښېږي.